د کعبه جوړول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دم ناشنا واقعا و. کعبه د رب العالمین اولنې کور د مقدس مکه باندې چې د عبادت لپاره جوړ کړی دی. رب العالمین قران کریم کې فرمایلی دی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا. رب العالمین فرمایلی دی اولنې عبادت خانه چې په مقدس مکه باندې جوړ شوی دا نو هغه کومه عبادت خانه ده؟ هغه د بیت الله الحرام. د کعبه نه مخکې په مقدس مکه باندې مستقل عبادت خانه نه و. اولنۍ عبادت خانه په مقدس مکه باندې هغه ده الکعبه بیت الله الحرام. او د دې نه پس بیا دویمه عبادت خانه ده المسجد الاقصى بیت المقدس چې اوس يهودو په هغه باندې قبضه اچولې ده. نو کعبه دا د ډېر اوچت شان والا مسجد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یو منځ په کعبه کې دا د 1,00,000 منځونو برابر دی. یو سړی چې په کعبه کې یو منځ په حرم کې د څه شو د چې 1,00,000 منځونه کړی دی. په مسجد نبوي کې یو منځ دا په سر باندې دی او په المسجد الاقصى کې یو منځ هغه په 500 باندې دی. الغرض کعبه اول ابراهیم علیہ السلام جوړ کړی و. رب العالمین ابراهیم علیہ السلام د وحی وکړه چې ته کعبه جوړ کړې. ابراهیم علیہ السلام را له شام نه مکیدا او به اسماعیل علیه الصلوات والتسلیمات چې د ابراهیم علیہ السلام مشر شوی هغه د ځان سره ملګری کو او دواړو د کعبه بنیاد کې خودل هغه شروع کړل. اسماعیل علیہ السلام بغټه راوړلې او ابراهیم علیہ السلام بداګټه لګولې. قرآن کریم کې دا واقعا ذکر ده اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا. رب العالمین دې فرمایلی دی یا الله جل شانه فرمایلی دی ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام د کعبه بنیادونه جوړول او دغه وخت کې باندې دواړو دا ویل چې یا الله زموږ د عبادت هغه زموږ قبول کړي. په دې وخت کې لا په مکه کې انسان هم نو حیوانات هم نو صرف یو قبیله چې هغه د بنو جرهم قبیله ویل او دام د لری نه راغلي او اد آباد شوی و. او رب العالمین ابراهیم علیہ السلام د وحی وکړه چې د کعبه جوړ کړو. اول من بنى الكعبه ابراهيم ابن آزر عليه الصلوات والتسلیمات. اولنې سړی چې هغه کعبه جوړ کړی دا نو هغه د امام الانبیاء او ابو الانبیاء ابراهيم عليه الصلوات والتسلیمات. او بیا د دین سلويخ کاله پس مسجد اقصى یعقوب علیہ السلام جوړ کړی دا. یعقوب علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام المسیح دی. نو د کعبه او د مسجد اقصى د جوړولو تر مابین سلويخ کاله فاصله ده. د کعبه باندې ابراهیم علیہ السلام دی او د مسجد اقصى باندې هغه یعقوب علیہ السلام دی. بیا د ابراهیم علیہ السلام نفس اورس سیلابونه را او کعبه باندې کعبه کمزوري کله دا کعبه باندې څه ځای کې د چې دا یو کنده ده غیر چابره دی غرونه دي. اول به باران نه کیږي او چې باران به وشنو به ډېر تیز باران کیږي د غرونو په بو مترازی سیلاب په متفقه زمانه کې راتلو دغه د وجه نه دا کمزوري شو او چې کله کمزوري شو نو به یو بل قبیله چې هغه د بنو جرهم ویلي. نو دویم کار د کعبه چې جوړ کړی د هغه بنو جرهم چې دا د اسماعیل علیہ السلام سرګړی و او اسماعیل علیہ السلام د دین واده کړو. دویم کار د به هغه جوړ کړی و بنو جرهم قبیله. دریم ګرځ دی کعبه چې جوړېدل دا د رسول الله په زمانه کې جوړه شوی و چې زمونږ په نننۍ خطبه کې عمده مقصود دی. بیا د قریشو په زمانه کې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم 35 کال عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت له 15 کال مخکې کعبه خراب شوی و او د دې ډېری وجه علماء لیکلي دي چې باجی باقی کې دا دی یو خو سیلابونه راغلي او اوس مونږه تذکره وکړه چې کعبه دا په دې ځای کې جوړه ده چې غیر چاپیره چې غرونه دي د غرونو په بده تراتلې
او دوی مدار چې دغه ځای کې یو کند وا د هغې په ذریعه به هم دې ته اوبه راتللې نو کعبه سیلابونو د وجې نه کمزورې شوې وه او دوی مدار چې وقدم که ډېر تېر شوی ځکه د بنو جرهم قبیلې او د قریشو تر مابین ډېره اوږده فاصله وه او کله چې په یو کور باندې وکړ ډېر تېر شي نو هغه هم زړي یو د دې وجې نه هم زړه شوې وه او بعضې علماو پکې ویلي دي چې یو زنانه هغې عود چې دا یو لرګی دی د خلک د خوشبویي په طور باندې استعمالوي دغه لرګی په حرم کې استعمالو د هغې د وجې نه هغه ورته ولګېدو د کعبې خلاف ده او بیا د هغې د وجې نه کعبه کمزورې شوه او اوس وځېدله نو قریشو اراده وکړه چې دا کعبه جوړه کړي چې تقریبا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه 15 کاله مخکې د کعبې د جوړولو اراده وکړه قریشو خو قریش په درې څلورو خبرو کې ډېر حیران یو په دې کې حیران چې کعبه به ورانه څنګه ځکه ابرهه کعبه ورانه کړې وه رب العالمین بیا اتیان راوستیو او د هغې د وجې نه ابرهه رب العالمین نیس او نابود ګرځولی و دویمه دا ده چې جوړول به په چا باندې قریش هغې تاجران وو لیکن معماران نه وو ګلکارۍ باندې نه پوهېدل هغو عام کورونه د خټو نه جوړ د ګټو او د خلکو آبادي هغو نه شو کولی نو دویمې دا ویلې چې دې له به ګلکار د کوم ځای نه راولو درېیمه دا د قریشو وویلې چې په دې ببره مونږ لرګي اچو او عام طور باندې د دې دپاره قیمتي لرګي پکار دي په مکه کې قیمتي لرګي هم نشته لرګي به د کوم ځای نه راوړو نو دا دوه درې غټ اشکالات قریشو ته هغه رامخې ته شو د اولنۍ خبرې چې وا د لرګو مسئله چې وا نو علماو لیکلي دي چې د جدې نه یو سړی یو قریشو د قریشو د خاندان نو هغه د جدې نه راغلی جده د سعودي او هغه سعودي کې یو صوبه د هغې د جده وایي د هغې نه یو سړی راغلی او هغې ورته وویلې چې په جده کې په یو جزیره کې یو کشتۍ اورېدلې ده او هغه کشتۍ ډېر وخوشو چې د هغې مالکان نشته دي همدغسې پرېښودلې ده او په هغې کې غټ غټ لرګي دي فلهذا لرګي به د هغې نه راوړو هغه ډېر قیمتي لرګي دي هغې نه به چت جوړ کړو په دې باندې قریش ډېر خوشحاله شو او ویلې چې دا خو د رب العالمین اولنی فضل او اولنی پیشنګویي او مونږ ته چې امید دی چې رب العالمین زموږ په دې کار باندې خوشحاله وي نو د لرګو غم دی په دې طریقه باندې وکړو نو بیا دویم مشکل قریشو د هغه د ګلکار او ګلکاره مو سره نه نو علماو لیکلي چې قانون په نوم باندې یو رومیو انګریز هغه په دغې د قریشو په دې علاقه باندې تېرېدو مسافرو نو دې هغې ته تذکره وکړل او هغه په دې دغه باندې ډېر مهارت درلود په آبادیانو جوړولو کې نو هغه وویل چې آبادي به دله څه جوړه کړم نو ګلکار چې هغه قانون په نوم باندې یو رومیو نو هغه ګلکار شو بیا درېیمه خبره چې وه نو په دې کې دیو ته د ورانولو مسله وه چې ورانول به څنګه ځکه که چېرې دا کعبه مونږ ورانه کړو او رب العالمین مونږ له داسې عذاب راکړي لکه څنګه چې ورکړی وو ابرهه ته د دې نه هم ډېر زیات یېرېدل نو په دې کې یو کافر ولید ابن مغیره په نامه باندې چې د وروسته د اسلام عظیم دشمن تېر شوی دی ده ورته وویل چې زه به داسې کار وکړم زه یو سړی یم زه به د کعبې ته ورغېږم او زه به یې ورانه کوم که ما ته څه تکلیف راورسېدو نو تاسو به بچې به زه یو سړی به زه به مړ شم او که چېرې ما ته تکلیف راونه رسېدو نو بیا به رب العالمین زموږ په دې کار باندې خوشحاله وي او بیا به مونږ د کعبه ورانه کړو او چونکې د دې نیت هم ښودلو چې کعبه ورانوله په دې نیت یې نه ورانوله چې د کعبې بېعزتي کوله بلکې د کعبې عزت یې کړو کعبې یې جوړوله نو دا ولید ابن مغیره وخوتو او د کعبې ورانول هغې شروع کړل د سکاري پکې وکړو بیا راکده شو درې څلور ورځې د عربو قریشو انتظار کوو چې ولید ابن مغیره سره به رب العالمین څه کوي نو رب العالمین بیا عذاب رانوستو نو ولید ابن مغیره په پنځمه ورځ باندې ځان سره خپل بچي واغوستل او دوباره به کعبې ته وخوتو او رانول یې شروع کړل چې قریشو وکړو چې ولید ته الله جل شانه څه ونه ویلي دا و یقین پیدا شو چې الله جل شانه په دې کار باندې خوشاله دی نو په دې کې هغه مراد او هغه د کعبې په دې ورانولو کې حصه واخیستله کعبې چې کله ورانه کړله نو ویل چې اوس به کعبه جوړو ګلکار یې ورنیولو دې کې یو سړی ابو عمر ابن وهب په نامه باندې
هغه به دا ویل دا کعبه جوړو ګوره په دې کعبه باندې وسیر دوسر حلال مال لګو حرام مال به نه لګو حرام مال څه ته وایي د عربو کې د حرام مال ډېر صورتونه چې بعضې باغې کې دا وایي بعضې عرب داسې چې هغه به دا خپلې ښځې به په بدکارو باندې چلولې او د هغې نه به پیسې اخیستلې هغې ته به مهر البغیر وایي یو به پکې دا پیسې نه لګو دویم د سود پیسې به پکې نه لګو سود دا په ټولو ادیانو کې حرام و قریشو باندې د حرام ویلي او درې مدا د چا د چا اخلا کړي یی د چا په زور باندې پیسې غوسي یی په یتیم او وندا مسكين وغیرہ باندې ظلم کړي دا غي مال اغسي نو دغه پیسې به مونږه په کعبه باندې نه لګو د سې کلک شرطونه ولګول عربو سره پیسې ډېرې زیاتې وي ځکه ټول تاجران شام ته بدلل خو حلال پیسې ورسره نه وي عام طور کاروبارونه د عربو هغې هر یو سلاسو حرامو کاروبارونو کې واقع وي نو پیسې راجمع کړي خو د حلالې پیسې ورسره دومره نه وي ټولې ورسره حرامې پیسې وي پیسې چې راجمع کړي نو په هغې باندې پوره کعبه نه جوړېدله او دیو مشوره وکړه چې اوس موږ سره دوه اختیار دي یا به داسې کار کوو چې د کعبه به په حرامو پیسو باندې جوړو نو پوره به جوړو او یا به په حلالو پیسو باندې جوړو نو واړه به هم جوړو او دویم کار به دا وکړو چې نیمه به جوړو او بیا که رب العالمین موږ له پیسې راکړي نو بیا به پوره خو د آبادۍ قانون دا د آبادي چې یو ځل پاتې شو اکثر به دا پوره کېږي نه نو دیو هم په دغې طریقې باندې دا کعبه جوړه کړه یوې کعبه واړه جوړه کړه د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې کعبه چې ونه هغه 9 فوټه وه او دیو دا راواړه کړه او دویم کار یې دا وکړو چې پوره کعبه جوړه نه کړله د حوطین جو ته وایي چې د اوس د کعبې نه ګیر چاپېره دیوال څه ځای پورې دی بیا باقي نشته دی دام د کعبې حدود دیو په کې نشي کار وکړو چې څه ځای پورې دیوال بوتلو او بیا ورسره پیسې ختمې شوې نو بیا اراده بیا وویل چې دا به بیا جوړه کړو خو بیا د دې په قوت برابر نه شوه خو دیو په دې کعبه کې ډېر نقصانات وکړل یو نقصان به دا وکړو د ابراهیم علیه السلام کعبه چې ونه هغه شپږ ګزه وه دیو دا راوړه کړله دویم د ابراهیم علیه السلام کعبه چې وه نو هغه د ځمکې سره جفته وه د ابراهیم علیه السلام په کعبه کې 2 دروازې وي او دواړه د ځمکې سره جفتې وي نو دیو به کې داسې کار وکړو چې د کعبې اوچته کړله تقریبا 9 فوټه یا 8 فوټه د کعبه اوچته د سړی چې سره ودرېږي دا سر یا اوږه دا د کعبې دروازې ته رسېږي او دا کاری د دې لپاره وکړو چې دا کعبه دا خو زموږ خپل ځای دی د قریشو په دې کعبې د خپل ځای ویل خپل جاګیر به وته ویل خپل ځمکه به وته ویل چې موږ څوک غواړو هغه بدن نه ورسي او چې موږ څوک نه غواړو هغه بدن نه ورسي نو کعبه اوچته جوړه کړه وړه جوړه کړه او د ځمکې ډېر اوچته کړه درې مدا و چې ابراهیم علیه السلام په زمانه کې د کعبې 2 دروازې وي دیو دغه دروازه مولا یو کړه او بیا د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې چې کومه کعبه هغه د تعلیم وی دیو د تعلیم واچولې دا یو د دې لپاره واجبې چې څو بادشاہان راځي یا غټ خلک راځي هغه به ور داخلو او چې کوم د نیکان خلک او غریبانان او فقراء نو هغه به تل پریدو دا د قریشو رواج شو په دې طریقه باندې هغه د کعبه جوړ کړل د دې کعبه په جوړولو کې نور مصدش ناشنا واقعات شوي لکه امام ابن کثیر رحمه الله او بعض نور علما کوم چې تاریخ علما دي هغه د لیکلي دي دیو چې کله د کعبه د ځای کنه شو نو بدی کو درځي غټي غټي تیږي او غټي پیدا شوي ته کې شلې وي چې دیو هغه باندې ډېر جبرونه استعمال کو جبل بیکار نه کو نو به رب العالمین یو سلسله او سلسله د پته ولګي چې د دې سلسله مقصد دا چې دا مور نه وي نو کعبه د اما غزنه شروع کړه نو دیو په کعبه کې د خپل سر ډېر زیات هغه تغیرات وکړل او کعبه ډېر زیات بدل کړه تنګ یم کړه وړم کړه او د هغه سره دروازه ولا یو لډي زیات اوچته کړه بیا د دیو د دې د پس د کعبه چې دیو جوړ کړل به په حجر اسود باندې اختلاف راغلی حجر اسود دا یو ټوله ګټه ده
چې رب العالمین د اسمان نه را لګلې و په صحیح روایتو کې دي چې دا تصویر و سم بلقای کولا وکړه چې رب العالمین ابراهیم علیه السلام نو ورغله چې دا په کعبه کې ولګوا او ابراهیم علیه السلام دا په کعبه کې ولګولا او بیا خلق ګلوونه ډور کړل نو دا په قلاله باندې توریدل او بیا تک کول شو دغه د الحجر الاسود وای او اوس دا بشو کې بند داو خلق ورزي او د خپلې او د دې خپلول د سنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بد خپلول او عمر فاروق صدر رضی الله عنه اغه د الحجر الاسود تقبیل کو او به تدعو لري ما د بدر چې د غټي لا تزر ولا تنفع کشرما رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وکړل چې اغه د خپلول نو ما به تل خپل کړی دغه باندې اختلاف راغی چې دا حجر اسود په وسوق باندې کعبه کې لګي د عرب چې باندې کې د تکبر ډېر زیات او دویم د دینوم شو په ډېر زیات او اړ یو بداوی چې وکړ زوګ مسمان وشي د الله جل شانه د بار به یو کار نه کو نو چې کوم د سي کارونه مبارک د لون کې دونو هغه کارونه به یو کول چې ور پلان کې کوم بنو مخزوم دا کار کړي دي بنو هاشم دا کار کړي دي او بنو قریب دا کار کړي دي سي د نوم او شهرت د دې شی د شوق دغه خصوصا د شوق په هغه چا کې چې اغي د رب العالمین د پر عبادت نه کې عبادت د غیر الله د پاره نو بدی باندې دا اختلاف را لجوز الحجر الاسود با سوق د کعبه کې لګي سلور بنزور چې د دې اختلاف علماء لیکلي د اختلاف دومره ډیر شو قریب او چې یو بل ورشل په یو بل باندې ټول گزارونه کړی پدې کې د بنو مخزوم یو سړیو هغه وته ویل چې تاسو خټي وقفانه وي پدې کې د یو بل وجود د ضرورت نشته فیصله به وکړي فیصله دا وکړه ټول بدر د ویل چې د کعبه په دروازه باندې د کعبه د دروازې د سر د کوم سړی اول رااله هغه چې رچا په باره کې فیصله وکړه دا الحجر الاسود امامه سړی وچتای نو سحر کې ټول کې اصل اوس انتظار کو چې کوم سره اول په موږ باندې راخاره شو نو هغه چې رچا په باره کې فیصله وکړه نو دا حجر اسود به هغه چته د الله شان د ګورا د کعبه د طرف له اولنې شخصیت چې نو هغه امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه راخاره شو دیو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورئ چې رسول الله را ډېر زړه خوشاله شو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د پته ده د نبوت نو مخکې د ټولو عربو تر مابین متفق علیه شخصیت ټول ویل چې دا الصادق الامین دی او دا رښتینی انسان دی او دا صاحب الکمالات والکرامات دی رب العالمین ډېر کمالات او کرامتونه ورکړي نو په دې باندې ټول ډېر زیات خوشاله شو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دیو رسول الله ته وویل چې موږ ټول دا فیصله کړې و چې کوم سړی دغه طرف له اول راغی نو هغه به د حجر اسود په اړه کې فیصله کوي او هغه فیصله به موږ ټول ته منظوري فلهذا ته فیصله وکړه او ته څوک یاد نو هغه به د حجر اسود چتای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین ډیر زیرکتیا ورکړي و هغه ټول د دې خسته حل وي تاسو راځي ټول راوصل د حجر اسود خواته او یو غټ صدر راوغسو په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حجر اسود په خپل باندې کې خو او بیا د قریش چې کوم مشران د اری قبیله مشران د اری قبیله دوه درې کسان هغه راوغسل او د ویل چې تاسو د دې صدر دا ګټلو ورته صحیح دا صدر ټول مشرک باندې ودی او ویوس یو صحیح او به حرم دراوړو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل الله مبارک ملکه ته نو ټول قریش ډېر خوشاله شو علي او بشر په ویل چې حجر اسود هغه ما اوچت کړي دي او څنګه د فخر او د عجب او د تکبر د دې شوقیانو د اړ یو ارمان هغه به پوره شو نو دا کار دم رب العالمین د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې وکړ قریش د ابراهیم علیه السلام چې کوم نقشه د کعبه هغه قریش بالکل بدل کړل کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیبیه فتح کړه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه د فتح مکه بورز رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو فرمایا وی لولا قومك حديث عهد بجاهلیہ
کچری ساده قوم نوی مسلمانان نه وي نو ما به دا کعبه ورانه کړې وي او ما به داسې جوړه کړې وي لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه ګورې بعضې کارونه کې به د حکمت نه کار اخلي دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکمت نه کار واخیستو د ابراهیم علیه السلام کعبه بدله وه او قریشو د ابراهیم علیه السلام پوره نقشه بدله کړې وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارمان وکړو چې چې دا قوم نبی مسلمانان نه وي نو ما به د کعبه ورانه کړې او ما به دوباره د ابراهیم علیه السلام په نقشه باندې جوړه کړې خو چې زه د کعبه ورانه کړم نو بیا به د قریش وایي چې خان دا اوس کعبه ورانه نو کېدای شي چې دوی واپس کافران شي حکمت دا ګوره زموږ اسلام یو بنیادي تعلیم دی چې موږ ورته سره کړی زموږ ډېر ملګري دي چې هغه به د حکمتونو باندې پوهېږي نه بس هر یو مسله چې یاد کړي بس هر ځای کې هغه مسله بیان حالان کې په بعض ځایونو کې به حکمتونو لګاره دي یو مسله به تا د معلومیږي چې دا مسله حق ده او دا سنت د رسول الله دی خو په یو ځای کې حکمت ته به ګوري دعوت به کې خو دعوت په حکمت باندې کې دا نه چې خلک د ځان نه متنفر کړي او زموږ ډېرو ملګرو کې دی او ډېرو مسلمانانو کې دی د اخلاق او د حکمت نه کار اغوستل په باب د دعوت کې د ډېرو بنیادي صفتونه دي او د دې کمزوري زموږ په ملګرو کې د دې وجه نه زموږ په ملګرو په ځای د دې باندې چې خلک ودرشه خلک د متنفر کړي محمد رسول الله ده الله جل شانه قرآن کریم کې فرمایلی دي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك رسول الله ده الله ویلي کې چې ته په اخلاق وي دا ټول خلک بس دا خانه تلوي محمد رسول الله بشری عظیم شخصیت د اخلاق او د حکمت عملی ګوري په باب د دعوت د بنیادی کردار دی تاسو ګورئ د محمد رسول الله حکمت ته کچر رسول الله دا کار کړی وي چا د سوید ابن شوزه رسول الله بادشاہ مکه فتح کړی و مدینه فتح کړی و کوم یو سړي په کیسه چتو نو د عمر او د ابوبکر په شان ځوانان موجود د اثر په قلم کړی وي لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې د حکمت د کار واوسو الغرض رسول الله د ارمان ګداري وایي په صحیح بخاری کې دی کله چې د عبد الله ابن زبیر القرشي رضی الله عنه حکومت لري په حرمین باندې او دا د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها خورې اغیدا ام المؤمنین د رسول الله د ارمان بیان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارمان دسه چې د کعبه ورانه کې په هغه نقشه باندې جوړېږي په کومه نقشه چې دا چا جوړ کړو ابراهیم علیه السلام نو عبد الله بن زبیر ویل چې په هغه وخت کې مسلمانان دي مسلمانان اوس ټول ځاړه مسلمانان دي فلهذا ما له پکار دي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارمان پوره کړم نو عبد الله بن زبیر کعبه ورانه کړه او واپس په هغه نقشه باندې جوړ کړه په کومه نقشه باندې چې ابراهیم علیه السلام جوړ کړی و او دا د عبد الله بن زبیر ډیر اوچت کمال چې دا کار وکړ نو کعبه واپس راکته کړه د زمکه سره اواره کړه په کې دروازې جوړ کړې او شپه الله پوره کی جوړ کړه حکیم په کرابن کو او ډېر خسته طریقې سره کوم چې د رسول الله ارمان او کوم چې د ابراهیم علیه السلام نقشه وا فاما په طریقه باندې عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه د کعبه جوړ کړه اور اس زمانه کې زموږ د امت کې یو ظالم در شوی دی هغه د حجاج بن یوسف وایي چې دا زموږ په امت کې بدترین انسان او ډېر مسلمانان او ډېر صحابه کرام هغه د په لاس باندې د دنیا ته تللی دا ډېر بدرنګ انسان او ډېر بدبخت انسان دا راولې کې د عبد الله بن زبیر سره نه لګیدا عبد الله بن زبیر د شهید کړه کعبه د منجلقونه ودرو غټ غټ منجلي او کعبه باغی باندې وشتله او بیا دوباره کعبه جوړ کړه په هغه طریقه باندې په کومه طریقه باندې چې قریش جوړ کړو د کافرانو چې کومه هغه طریقه وا او د کافرانو چې کوم سنت باغی باندې لاړ او د ابراهیم علیه السلام چې کوم سنت او نقشه او هغه ورانه کړه دا ګر دی عبد الله ابن دی حجاج ابن یوسف او دا د عبد الملک ابن مروان چې دا د بنو امیه یو عظیم بادشاہ او دا خسړ دا دغه په حکم باندې کړو خو عبد الملک ابن مروان د دې پته نه و د عبد الملک سود دا چې عبد الله ابن زبیر دا کار په خپل باندې کړی کله چې حجاج د کعبه جوړ کړه او عبد الملک ابن مروان د هغه زماني خلیفہ او ټول مسلمانانو بادشاہ د حجاج بادشاہ نه یو گورنر او عبد الملک بادشاہ دی عبد الملک ابن مروان د چا د عائشه رضی الله عنها د حدیث بیان کړ چې دا خود رسول الله ارمان او دا عبد الله بن زبیر په خپل اجتهاد او خپل سوچ او رائے باندې دا کار نه کړی عبد الملک دوباره اراده وکړه چې د کعبه ورانه کی او بیر د ابراهیم علیه السلام په نقشه باندې جوړ
نو د امام مالک سره مشوره وکړه. امام مالک د هغه زمانه هغه مفتی اعظم دی وته وی د مدینه اوچت عالم هغه سره مشوره وکړه چې سره ایله د دې مبارکي زدا کعبه ورانو ما او دوباره په هغه نقشه باندې جوړه به کومه نقشه چې ابراهیم علیه السلام جوړ کړو. دلته امام مالک د ډېر ناشنا خبر وکړه. امام مالک د کعبه ورانو وي ته د کعبه ورانو کې سبا د بل بچا راشي هغه به تاسو سره نه لګي هغه به وي چې زید قریش په طریقه باندې جوړو بل بچا راشي هغه به وي چې زید ابراهیم علیه السلام په نقشه باندې جوړو اسی به د کعبه له تاسو یو ګپ شپ جوړ کړي او د دینه به د بادشاہانو سیاستونو جوړ شي څو په یو شان په یو نقشه باندې جوړي او څو په بل نقشه باندې جوړي. نو د امام مالک دا خبره د عبدالملک ابن مروان ډیره خوښ شو او دا د کمال ولا خبره وا. نو عبدالملک ابن مروان دغه کعبه په همدغه نقشه باندې پرې خولله او دغه کعبه چې زموږ په زمانه کې جوړه ده د هغه نقشه د کومه نقشه باندې چې حجاج ابن یوسف جوړ کړی و او بیا وروسته د عثمانیو حکومت چې راغی نو بیا سیلابونه راغلي باقي کې دا خراب شو او بیا عثمانیو دوباره په دې کې ترمیم وکړو یعنی آبادی هغه آبادی کومه چې حجاج ابن یوسف کړی و خو ابو بکر ترمیم وکړو او لکه نور ډېر خسته کړل په دغه طریقه باندې دا کعبه دا زموږ په امت کې د سره روانه و. الغرض د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوري حکومت کې یو ناشناګر هغه د کعبه شو او دغه کعبه د ابراهیم علیه السلام چې کومه نقشه و د هغه په خلاف باندې جوړ شوی و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارمان او ارزو دا و چې د ابراهیم علیه السلام په نقشه باندې جوړ شي او دغه چې د عبد الله ابن زبیر په زمانه کې جوړ شوی و او بیا د حجاج ابن یوسف په زمانه کې واپس د قریش او د دغه کافرانو په طریقه باندې جوړ شو. اوس چې کومه کعبه ده دا د قریش چې کومه نقشه و او د حجاج ابن یوسف چې کومه نقشه و دا په هغه باندې جوړه ده کومه چې د ابراهیم علیه السلام نقشه و او یا د رسول الله ارمانو او یا د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه تطبیق او اجرا او باقي طریقو باندې نه جوړ شوی. ګینه د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې چې کومه نقشه و او یا د عبد الله بن زبیر هغه ډېر خسته نقشه و باقي کې به عام مسلمانانو د کعبه ته داخلي ځای شو. اوس خصوصي د حاکمان او کوم چې د دنیا په سطح باندې چې خلک مالداران اگر چې غټ فساق او فجار نه ولې نه ډېر ګره د غټ کافرانو ولې نه هغه کعبه ته دنه ور داخليږي او عام مسلمانان د الله اولیاء او حق پرس خلک هغه کعبه ته نه لري خو دلږي زده چې دا کعبه د حجاج په طریقه باندې جوړه ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې اگر چې دا اوسنی حکام چې دي هغه په دې یو قسم له معذور هغه عذر په کې دا چې کعبه کې نشي هغه عام اجازه ورکړي عام او عوام ته نو بیا ډېر رش په دې کې جوړېدل شي اختلافات او جګړه په دې کې جوړېدل شي عوام به یو بل وایي ځکه یو بشو کې حصہ ورسره خو ټول وړي کې زه دي نو په دې بندولو کې دا یو حکمت هم دی خو بل طرف ته دا یو نقصان هم دی چې ډېر ګرځي د رب العالمین عظیم دشمنان کافران دي سره مسلمانان نه او دا بدبخت حکام د سعودي دا راوړي او دنه دی حرم ور داخل کې دغه انجس المخلوقات دغه پاک ځای چې د هغه د وردن لګي او دا ډېر غلط کار کوي چې څنګه د حکام دا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب دا يهود او نصارا د جزيره العرب د اوباسي او دا وسره چې سعودي کوم بادشاہ د محمد بن سلمان چې ورته وي دا د يهودو نه چې پیدا شوی دی او د يهودو تعلیم یافته هغه د ټول يهودو او نصارا هغه ولي او کعبه د دنه ولي او مسلمانان چې دغه اس احترام دغه بشر کې نشته او تاسو په دغه سو وخت کې د کعبه تصویر جوړ کړو او دا د حرمتي کړو د محمد بن سلمان څنګه د ډېر مسلمانانو نشي هغه د ارجه صفت کوي محمد بن سلمان سید چې دې سپي هغه برافولانم کې لیکن الله عظیم دشمن دی کافران د ولي يهود او نصارا ولي او هغه حرم د دنه ور ولي کچاله به سی ورکی هغه ول صفت کوي هغه ولکه موږ یو ظالم سره یو فاسق او فاجر سره چې هغه د الله دشمن مون کړه د صفت نشو کوله او محمد بن سلمان د رب العالمین او عظیم دشمن دی او رب العالمین دی کعبه د رب العالمین خپل اولیاء د حواله کی او رب العالمین دی په ټول دنیا باندې د مسلمانانو بددو کی او کم کافران چې هغه څنګه د مسلمانانو په ملکونو باندې حمله کوي خصوصا په فلسطین باندې کافرانو حمله کړې ده په جزایر باندې په یمن باندې او اوس دغه د غواګانو بشي د انډیا والا هغه څنګه په مل باندې حمله کړې ده او د مسلمانانو خطبون غواړي رب العالمین د ټول کافران د خپل سازشونو سره رب العالمین نشو نابود کی او رب العالمین د مسلمانانو بالکل آباد لري او رب العالمین د مسلمانانو په ملکونو باندې اسلامي نظام راوړي
تاسو ګوره دې خبرې د سوچ کوي دا کافران نه دي کافران زمونږ د مسلمانان اسلام دم نه پرې او بیا د مسلمانانو چې کوم دا په نوم باندې مسلمانان دي اوس د دې ملکونو باندې په یو شپه باندې په څلور ملکونو باندې کافرانو حمله کړې وه کله چې انډیا په پاکستان باندې حمله کوله په دغه ورځ باندې فرانس په جزایر باندې حمله کړې وه یهودو په یمن باندې حمله کړې وه او په فلسطین باندې حمله کړې وه د ټولو کافرانو سوچ دا چې د مسلمانانو چې کومه جغرافیه ده او د مسلمانانو چې دا کوم ملکونه دي چې دا د مخ د ځمکې نه ختم کی او خپل حکومتونه بیا راولي رب العالمین دی یهود او نصارا او سوچ د هغو ملګري دي او اندوان دی رب العالمین د مخ د ځمکې نه ختم کی او رب العالمین د زموږ د مسلمانانو ملکونه همیشه لپاره آباد ساتي په اسلام باندې په مسلمانانو باندې او کومې ګمراهۍ چې زموږ په ملکونو کې دي او کوم د اسلام مخالفتونه دي یا کوم نظامونه چې د اسلام په خلاف باندې دي رب العالمین دی هغه ختم کی واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين